خپل ځای باندې کښېنئ، شور مه کوئ، جلسې ته غوږ کښېږدئ. مونږ د جلسې آغاز شروع کوو. نو د ټولو نه اول جناب خښتګل صاحب ته خواست کوو چې هغه راشي او تاسو ته نظم وړاندې کړي. خښتګل صاحب. زما ورونه دا یوه قطعه ده. روس او امریکا که په اسمان خطي شي، روس او امریکا که په اسمان خطي شي، خو تختګل هم په ډیران خطي شي. اوس نظم دی. یه غریب خلکا بوختګلو پیژنې، یه غریب خلکا بوختګلو پیژنې، او وسې نه دوکشه چېرته بلو پیژنې. نو عنوان دی یه غریب قامه ستاسو وټ د بوخته ګل دی، یه غریب قامه ستاسو وټ د بوخته ګل دی. دی که چېرې پاش شو بیا حکومت زمونږ خپل دی، نو لس تنه ولی دا صاحب ذمهوار دی. هېڅ پروا چې نه کوئ، رښتیا زما اقرار دی. نو خاندئ خوشحالېږئ، نصیب خپل وپېژنئ. ای غریبه خلکه بوخته ګل وپېژنئ. تاسو د بدن وینه به راکاږي خوارانو، کور کې به د لوږې وي جړا د ماشومانو، او سر که یې شي پټ نو کناټي به یې بربڼ وي، او بار به په کوڅه کې د قرضدارو لوی غویمن وي. نو کار کسب روزګار ښه مکمل وپېژنئ. ای غریبه خلکه بوختګل وپېژنئ. څومره په وطن کې کارخانې لوږې خانې دي، چې څومره په وطن کې کارخانې لوږې خانې دي، نو پرېوځئ بیا مدکو ته بس دا غټې مزې دي، او څه ښکلې بیړۍ دي پکې لاندې چینالیان، او ځان یې په سړکونو کې پراته دي چینالیان. نو عمل مو خپل عمل دی، د تورو اسرار محمد وایي، او ښکته یې راګزار کړئ، دې که تاسو ته بیا بد وایي. نو هر مالدار شریف دی غریب غل وپېژنئ. ای غریبه خلکه بوختګل وپېژنئ. اوس د نظم نه پس مونږ ستاسو په خدمت کې هغه مشر راغواړو، د کوم مشر چې تاسو په انتظار یې. هغه مشر سره وخت نه، خو مونږ مجبوره کړو او ستاسو د لیدلو کتلو دپاره مو دلته راوغوښته چې دا هغه غل دی چې تاسو یې ښه مکمل وپېژنئ. نو اوس راغواړم جناب مطلب خان صاحب. مطلب خان، مطلب خان، دوزمار خان، دوزمار خان. زما بدبختو وزګارو غریبانانو ورونو السلام علیکم. تاسو ما دې له راغوښتي یې چې د وطن نه کشالۍ نه مونډان لرې کو. دا 15 کاله تېر شو چې دغه خلک بنګلو کې ناست دی، هر ورځ ګډان خوري، د چایو سره لډوان خوري، دا غټې مرغۍ واړه مارغان خوري، غټان لږي دا غریبانان خوري، ټیکهدار لږي مزدوران خوري، دلته غوپې په خقاویڼو کې پوډریان خوري، سرمایهدارې چرګان خوري، وروسته ورپسې نشپاتې او ټانګوان خوري، او غریبانان زاړه ګوپیان خوري. نو دا ولې خوري؟ شوتل اخلاص که نه غواړم، داسې بلکل نه غواړم. وایم سم چې ګیله خدای راستي چې دې ویړې ته دانګم. مطلب خان زنده‌باد، مطلب خان زنده‌باد، دوزمار خان زنده‌باد. زما ورونو او زما وزګار خېلو او وزاریان ورونو، د 1947 نه واخله د 1993 پورې ما حکومت کړی دی. زما کارونه ټول تاسو ته معلوم دی. چا چې څوک وجلی دی نو د هغې مقتول خاندان سره مې ډېر مالي مرسته کړې ده. ټول عمر مې د ظالم امداد کړی دی او مظلوم مې تباه کړی دی. کیس مې په عدالت کې کلاشنکوف ته حواله کړی دی، او ستاسو د کمقلو سرمن مې په 100 ځله په کچرو کې سنډلې ده. نورو قاتل مې کور ته لیږلی دی، او مقتول مې قبر ته، او وارثه یې جیل ته تللی دي. تاسو مونډې وباسم، تاسو ټول شرشم خلاص که، والله که تاسو زه په یو وجه باندې پرېږدم نو زما دا اخري ځل راتللی، او تاسو سره زما دا اقرار دی چې خدای کړي او خیر وي، نو زه به ستاسو سرمن د خپونه تر سره پورې وباسم. مطلب خان زنده‌باد، مطلب خان
نو دوستانو ما ته مخکې ثابته شوې ده چې ګټو به هغه ورځ د کرکنۍ سورګل او حاجي شوتل شاه دواړه راوړېدل او جنډې یې ولګولې. پرون د قدرت آباد کلي اول ګل او ګل خان راغې او سره د 500 تنو بیا موږ سره د شمولیت اعلان وکړ. د لاسه کې چې سستګل اجړا د نښه شوي اجړاګانو سره په جلس کې په ګډېدو او د ډولکي په ډنګ ډنګ سره راغې او زمونږ په پاټۍ کې شمولیت وکړو. دلته په جلسه کې کچماچو خان رور د ملک د روزګار په حق له ماله درخواست راکو. نو ما ورته وې چې زما حکومت کې بېروزګاري نشته، زما وطن کې په سوونو لوګي خانې شته، د ټولې دنیا ته معلومې دي. نو ورشه که څوک ټینالز کې پوډرز کې اپیم خورې نو چې څه غواړې ورننوځې. نو زما ناپوهه ورونو ستاسو د نوي نسل دپاره ما روزګار دا اختیار کړی دی چې ګورې پوکڼۍ پړسوې، مردارې چرګې خرڅوې، برلندي چورلوې، بادیوي اوچتوې، شوتې ډنډۍ چلوې، مړه ځان دنګوې، مړو سپي جنګوې، خلکو ته کنځلې کوې، په پوله پټي څوک مه پرېږدې، فلمونه ګورې، که پیسې در سره نه وي نو د چا جیب وښې، د نشې په موقع د سړک په منځ کې به پرېوځې او د زړو پلاستیکو په جاخو کې سر نه نباسې. خدا خیال ساتئ چې سیلې مو چېته ویڼې ته لړه نه کي. مطلب خان مطلب خان. نو زما ناپوهه ورونو تاسو له چې ما څه کړي دي نو هغه پټ نه دي. تاسو وګورئ تنګې، شیرپو، چارسده، عثماندی، رزړې دا ټولې په یو سړک پرتې نه دي. دې خوا وګورئ سرډېرې، منګا درګې، مردان او دا څومره لوی لوی کلي چې دي د میچنې د سیند اوبه ولې کابل ته واپس نه دي روانې. زه به ستاسو سرمن د سر د طرف نه که خیر وباسم، ځکه چې تاسو د بازار د خربوزو پوستکي خلاص کړه. دا د کړمار غر ولې څومره اوږد دی، دا د نوخار سیند د اوبه د اټک پل سره چا یو ځای کړي دي. یوازې دغه نه دا ملکنډ وګورئ څنګه په مزېدار په ځمکه باندې جوړ نه دی. د اسمان وګورئ څنګه بېستنو ټینګ دی او څنګه تک شین دی. نو زما ورونو زه نور ستاسو قیمتي وخت نه ضایع کوم، ځکه چې ما ته په مینګوره کې یوه جلسه ده او د سستګل صاحب د اړخ نه هم خبر راغلی دی چې زمونږ جلسې له به هم راځئ. نو ما سره دومره ټیم نشته او بس په دې باندې اتفاق دی. نو که دا ځل زه تاسو کامیاب کړم نو زه به ستاسو د سرمنو د بوسو نه ډکې کړم. مطلب خان مطلب خان روزمار خان روزمار خان. والسلام. ټول یاران دوستان زما را خبروې، کلي کور یاره وشنا را خبروې. خدای دې خیر کړي چې دا ډېر سخت الیکشن دی، د سرخط ځوان او بوډا را خبروې. د وخت د الیکشن دی زه ورځم نه حسارېږم، پتا پسې خفا یم. د وخت د الیکشن دی زه ورځم نه حسارېږم، پتا پسې خفا یم.
के स्वरेगम पता पसे खपाए वक्त इलेक्शन ले दो वर्दम ने सारी गम पता पसे खपाए شونده دولتا شبی وخم ناری دا تخت گل کاکا کوسکی چخلا شونده دولتا دا زور دتی اوباس چی کرسی دتا ملاوشی دا زور دتی اوباس چی کرسی دتا ملاوشی بنیاد بے اوباسم کو پورتے تا ورسیگم پتا پسے خپائیم वर्दम ने सारी गम पता पसे खपाए बस कम इसरार दे बांधे पोए गम पता पसे खपाए इलेक्शन ले दो वर्दम नहीं सारे गम पता पसे खपाए पता पसे खपाए के स्वरेगम पता पसे खपाए वक्त इलेक्शन ले दो वर्दम ने सारी गम पता पसे खपाए
خلاص شوم د دولته شپې وخت نارې د تخت ګل کاکا کوڅه کې چې خلاص شوم د دولت نه دا زور د ترې وباسه چې کرسۍ د تا میلاو شي دا زور د ترې وباسه چې کرسۍ د تا میلاو شي بنیاد به یې وباسم که کورسۍ ته وررسېږم په تا پسې خفا یم اوس د نظم نه پس موږ ستاسو په خدمت کې هغه مشر راغواړو د کوم مشر چې تاسو په انتظار یې هغه مشر سره وخت نه خو موږ مجبوره کړو او ستاسو د لیدلو کتلو دپاره مو دلته راوغوښته چې دا هغه غل دی چې تاسو یې ښه مکمل وپېژنئ نو اوس راغواړم جناب مطلب خان صاحب مطلب خان مطلب خان دوزمار خان دوزمار خان زما بدبختو وزګارو غریبانانو ورونو السلام علیکم تاسو ما دې له راغوښتي یې چې د وطن نه کشالۍ نه مونډان لرې کو دا 15 کاله تېر شو چې دغه خلک بنګلو کې ناست دی هر ورځ ګډان خوري د چیو سره لډوان خوري دا غټې مرغۍ واړه مارغان خوري غټان لګي دا غریبانان خوري ټیکهدار لګي مزدوران خوري دلته غوپې په خاویڼو کې پوډریان خوري سرمایهدارې چرګان خوري وروسته ورپسې نشپاتې او ټانګوان خوري او غریبانان زاړه ګوپیان خوري نو دا ولې خوري شوتل اخلاص که نه غواړم داسې بالکل نه غواړم وایم سم چې ګیله خدای راستي چې دې ویړې ته دانګم مطلب خان مطلب خان دوزمار خان زما ورونو او زما وزګار خېلو او وزاریان ورونو د 1947 نه واخله د 1993 پورې ما حکومت کړی دی زما کارونه ټول تاسو ته معلوم دی چا چې څوک وجلی دی نو د هغې مقتول خاندان سره مې ډېر مالي مرسته کړې ده ټول عمر مې د ظالم امداد کړی دی او مظلوم مې تباه کړی دی کیس مې په عدالت کې کلاشنکوف ته حواله کړی دی او ستاسو د کمقلو سرمن مې په 100 ځله په کچرو کې سنډلې ده نورو قاتل مې کور ته لیږلی دی او مقتول مې قبر ته او وارثه یې جیل ته تللی دي تاسو مونډې وباسم تاسو ټول شرشم خلاص که والله که تاسو زه په یو وجه باندې پرېږدم نو زما دا اخري ځل راتللی او تاسو سره زما دا اقرار دی چې خدای کړي او خیر یي نو زه به ستاسو سرمن د خپو نه تر سره پورې وباسم مطلب خان مطلب خان مطلب خان نو دوستانو ما ته مخکې ثابته شوې ده چې ګټو به هغه ورځ د کرکنۍ سورګل او حاجي شوتل شاه دواړه راوړېدل او جنډې یې ولګولې پرون د قدرت آباد کلي اول ګل او ګل خان راغې او سره د 500 تنو بیا موږ سره د شمولیت اعلان وکړ د احساسه کې چې سستګل اجړا د نښه شوي اجړاګانو سره په جلس کې په ګډېدو او د ډولکي په ډنګ ډنګ سره راغې او زموږ په پاټۍ کې شمولیت وکړو دلته په جلسه کې کچماچو خان رور د ملک د روزګار په حق له ماله درخواست راکو نو ما ورته وې چې زما حکومت کې بېروزګاري نشته زما وطن کې په سوونو لوګي خانې شته د ټولې دنیا ته معلومې دي نو ورشه که څوک ټینالس کې پوډرس کې اپیم خورې نو اوس چې څه غواړې ورننوځې نو زما ناپوهه ورونو ستاسو د نوي نسل دپاره ما روزګار دا اختیار کړی دی چې ګورې پوکڼۍ پړسوې مردارې چرګې خرڅوې برلندي چورلوې بادیوي اوچتوې شوتې ډنډۍ چلوې مړه ځان دنګوې مړو سپي جنګوې خلکو ته کنځلې کوې په پوله پټي څوک مه پرېږدې فلمونه ګورې که پیسې در سره نه وي نو د چا جیب وښې د نشې په موقع د سړک په منځ کې به پرېوځې او د زړو پلاستیکو په جاخو کې سر نه نباسې خدا خیال ساتئ چې سیلې مو چېته ویڼې ته لړه نه کړي مطلب خان مطلب خان نو زما ناپوهه ورونو
تاسو له چې ما څه کړي دي نو هغه پټ نه دي تاسو وګورئ تنګې شیرپو چارسده عثماندی رزړې دا ټولې په یو سړک پرتې نه دي دې خوا وګورئ سرډېرې منګا درګې مردان او دا څومره لوی لوی کلي چې دي د میچنې د سیند اوبه ولې کابل ته واپس نه دي روانې زه به ستاسو سرمن د سر د طرف نه که خیر وباسم ځکه چې تاسو د بازار د خربوزو پوستکي خلاص کړه دا د کړمار غر ولې څومره اوږد دی دا د نوخار سیند د اوبه د اټک پل سره چا یو ځای کړي دي یوازې دغه نه دا ملکنډ وګورئ څنګه په مزېدار په ځمکه باندې جوړ نه دی د اسمان وګورئ څنګه بېستنو ټینګ دی او څنګه تک شین دی نو زما ورونو زه نور ستاسو قیمتي وخت نه ضایع کوم ځکه چې ما ته په منګوره کې یوه جلسه ده او دا سستګل صاحب د اړخ نه هم خبر راغلی دی چې زمونږ جلسې له به هم راځئ نو ما سره دومره ټیم نشته او بس په دې باندې اتفاق دی نو که دا ځل زه تاسو کامیاب کړم نو زه به ستاسو د سرمنو د بوسو نه ډکې کړم مطلب خان مطلب خان روزمار خان روزمار خان والسلام یاران دوستان زمارا خبر وے کلی پور یارا وشنا را خبر وے خدای دی خیر کی چی دا ډیر سخت الیکشن دے د سرخط ځوانو بوډا را خبر وے دا وخت د الیکشن دی د ورځم نه حسارېږم پتا پسې خپایم دا وخت د الیکشن دی د ورځم نه حسارېږم پتا پسې خپایم خپل ځای باندې کښېنئ شور مه کوئ جلسې ته بد کېږدئ مونږ د جلسې آغاز شروع کوو نو د ټولو نه اول جناب خښتګل صاحب ته خواست کوو چې هغه راشي او تاسو ته نظم وړاندې کړي خښتګل صاحب زما ورونه دا یوه قطعه ده روس او امریکا که په اسمان خطی شي روس او امریکا که په اسمان خطی شي خو تختګل هم په ډیران خطی شي اوس نظم دی یه غریب خلکا بوختګلو پیژنې یه غریب خلکا بوختګلو پیژنې او وسې نه دوکشه چرته بلو پیژنې نو عنوان دی یه غریب قام استاسو وډ د بوخته ګل دی یه غریب قام استاسو وډ د بوخته ګل دی دې کچېرې پاشو بیا حکومت زمونږ خپل دی نو لس تنولی دا صاحب ذموار دی هېڅ پروا چې نه کوئ رښتیا زما اقرار دی نو خان دی خوشحالېږئ نصیب خپل وپېژنئ ای غریبه خلکه بوخته ګل وپېژنئ تاسو د بدن وینه بارا کاږي خوارانو کور کې به د لوږې وي جړا د ماشومانو او سر که یې شي پټ نو کناټي به یې بربنډ وي او بار به په کوڅه کې د قرضدارو لوی غویمن وي نو کار کسب روزګار ښه مکمل وپېژنئ ای غریبه خلکه بوختګل وپېژنئ څومره په وطن کې کارخانې لوږې خانې دي چې څومره په وطن کې کارخانې لوږې خانې دي نو پرېوځئ بیا مدکو ته بس دا غټې مزې دي او څه ښکلې ویړۍ دي پکې لامبې چینالیان او ځان یې په سړکونو کې پراته دي چینالیان نو عمل مو خپل عمل دی د تورو اسرار محمد وایي او
خطه را گزار کې دې که تاسو ته بیا بد وایي نو هر مالدار شریف ته غریب غلو پیژنې غریب خلک بوختګلو پیژنې